محبت سرا او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وید مدینی منور جانان مبارک فرمائی چکم انسان مدینی منور پا جانان مبارک بانی درود شریف ہوئے دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم فی نعمت اللہ سے فرزند ارجمند الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سے منور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم 400 پڑانگ اوڑیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرنا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما د دوڑو جہان و خوشحالے کامیابے آؤ کامرانے نصیب کو ہوئے آمین گلن اڑیر مبارک روزش پی دربیع الاول شریف مبارک انشاءاللہ شروع کی دن کی دی اللہ دی دیری مبارک و بختوری کی پمنگو تاسبان دامیاش داروزی دا شپی دا دیر بختوری دی انسان بدا گمان کی چی دا ولی بختوری دی نو دا زکا بختوری دی چی پدی کی زمونگا استاس و خکلی پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم مبارک دمکی معظمی پا مبارک خار کے دا بی بی آمینی مبارک غیگی مبارک تے تشریف روڑے دے او دادا اللہ یا عظیم رحمت اللہ را لے گلے زمونگا استاد صدا سے خلی پیغمبر مبارک گئے ذکر بددغ محبوب مبارک وصف بیانو داغی شان بے انشاءاللہ دخپل کمزور علم پا بنیاد بانے بیانو گنے دغ خبرو دا پارا بیا سمندر علم پکار دے ذکر دا حضور پاک مبارک دا مدینی منورے دا جانان مبارک شان صرف اللہ تا پتہ لگی بل سڑے دغ احاطہ نشی کھولے دا بشر کار نئے چه حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان اللہ کم رتبہ و کم کمال و کم شان مبارک کور کڑے دی پکائنات کی دا سی شان اللہ بن چالنے ور کڑے لکہ کم شانی چی دا مدینی منوری جانان مبارک لور کڑے دی ذکر اللہ تذکرہ کئی وما ارسلناکا محبوب مبارک تمنگ نیلی گلی مگر اللہ رحمت للعالمین مگر لے گلی منگتا دنیا تا رحمت دا تمام عالم دا پارا
حضور پاک مبارک عظیم رحمت اللہ را لے گلے اس مونگا ہوتا سبحان خدای دا دون مہربانی و کرم نوازے کڑی دی شدا سخکلی پیغمبر مبارک اللہ پاک مونگا ہوتا سلرا کڑی دی نو مونگا ہوتا سبحان سنا سا محبت و مین دغا پیغمبر مبارک سرکو کبنکو دا محبت آواز را کے کو بمینا داغی مبارک و اتباع بکو داغی قدم بانے بخبل قدمو نگدو دا دا مسلمان شیوہ دا چی دا دغا نبی مبارک اتباع بکی سبا غریباً بربیع الاول شریف دا مبارک شروشی خوز آغاز دخکلی پیغمبر مبارک دا درودون مبارکو نکوم چه موتا بسنا سکول غواری که تصدق دا خدای وزدر کری نو پدی میاش کے خلق دا اللہ دا رضا دا پارا تصدق و خیراتم کئی اگرچہ بعضی کسان موتریزین می دا سکے زان ندی دا گجوڑ کردی دا کار مکوا او که سوک نارواگانے کئی اگیتا چامو نوی لیکن دا جشنی ازادی دا زمون دا پاکستان دا ازادی او کل نقشد مون پہ خوشحالی فخر کو چھے اللہ پاک دے زمون پاکستان ودان و آبادو لری او اللہ پاک جل جلالہ سنگ چھے آزاد دے دقا سے دے خدے دا ہر غلامین آزاد کی اور رب العالمین جل جلالہ دی زمونگا استاسو دا دنیا و دا آخرت خیرون و برکتون نصیب کی دا قوم قومی دا غرغر بمبوگان دی ماشومان اخلقی نیولی دی جنڈے جوڑی شوی دی ماشومانو تا جوڑیم شنے چولی شوی دی او با دی کورونم ناوی شوی دی قوم قومی دی علاقہ سے چلی وی جشنی ازادی دا پاکستان ازاد شوی دی موی دیر خسته خبر دا او مو خوشحالی ازکا چه پاکستان دا دا اللہ عظیم نعمت تی خو کلا چی دا حضور مبارک دا جشن سر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لگی یا و تسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی یا ورطا ختم نبوت شروع شی نو بیا کسان وی ردا کار خشے نزے دا خبر ندا مورد یو وجہ صدا نو گولون میلاد مصطفیٰ دا یو دیر خکل عمل لے تاغیبانے بے انشاءاللہ بل جمعہ دا اللہ پا میرا بانو سر بیا بیان کو خوزداویم چھے بیدبو نزان بچ کے گستاخو نزان بچ کے اللہ دی منگا ہوتا سودا بیدبو دا گستاخو نبچو ساتھ ما چی دا درود شریف آغاز کو مقصد میں صدی مقصد زماداری چھے منگا ہوتا سکور کے دا پیغام پیش کچھ دا حضور مبارک دا ولادت با سعادت مبارک کی ایام شروع شو دروز او دا شپی نارین زنانا را جمع کیگے او دا مدینی منوری پا جانان مبارک بانے درود شریف ہوئے جمعو کے چسون درودون با دا مدینی منوری پا جانان مبارک بانے ورلی گو گئے اللہ دی مالم توفیق را کے اللہ ریتا سلم در لگ بولو نواز سر اللہ دی مالم توفیق را کے اللہ ریتا سلم توفیق در نو درود شریف دا سے مبارک وظیفہ دا چا اللہ دی زمونگ نگہبان شی ما یو جنازہ کی تقریرو کا یو صاحبو آگا نورو کسانو دعوت کڑیو ما چه تبراش زمارور وفات دی تب بیانو کنو آگوی چیر زب بیانو کنو حال تا پاوخو نو پاوخ کی خوشل بیانو نکیگی نا بس ما مختصر دا درود شریف فضیلت بیان کر بیائی جنازو شو آگا بل کستا چه چار اور وفاتو آگا دا وی کو چگورو بس وی بل کاری دا درود شریف نے نشتا او چه تو گوری نو دعوی بدا سے کئی چه زانتا امیرم ویو زانتا یو مشر ویو چه زپلانی دا پلانی پاٹھے مشر میما دا ختم نبوت لے بلم زان پسی لگئی
نزوې مچ ته څنګه د ختم نبوت سره نسبت لري چې تا باندې د مدینی د جانان درود شریف بدلږي او دا خدا خو مبارک وظیفه راځي دا خو زمانه ده چې موږ نو اوی دا شان به د حضور مبارکی چې دنیا دا به د حضور شانی چې دنیا نوی بیا هم د حضور پاک مبارک شان مبارک ای ګوره یې په محبت او دا اخلاص جواب راکې او ته کسان به جواب بالکل نه راکوي چې کوم سړی ود دي کنا هغه خو بالکل جواب نه راکوي چې کوم سړی اخ دې زو ته داسې ګورم مخلب خوځوي هغه به جواب راکوي موت الله وی اقیم الصلاه منذک فخبل الله مسکی از کسان رورو اخیږي نو مونږ لګ بیدار شي کړه فخبل الله مسکی نه موت الله فرمایي چې وآت الزکات زکات ورکا خپل الله زکات ورکي موت رب العالمین فرمایي چې واتم الصيام الى الليل تاسو روزه برابر کې تر ماخامه پوري موت ته د روزي حکم دی الله په خپل روزه نشي موت رب العالمین فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا چې چاته الله طاقت ورکړي نو دی به حرمین شریفین او تخامخازی بیت الله شریف دا په خپل الله حج کوي نه ګورېږي ما تا امر کوي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار خپل مالونه خرج کوي د شپې دروازې سرا وعلانیه د شپې دروازې اے پپټ او پخکارا الله وی زب اجر ورکوما موت ته وی خیرات کوو بخپل الله خیرات کوي تاسو بیدار شي جی او چې کله د حضور د محبت باب راغله دي الله په ذات او صفات کې څوک ځان سره شریک نه مني اے الله په ذات او صفاتو کې ځان سره څوک شریک نه مني ځکه چې الله سره په ذات او صفاتو کې څوک شریک شته نه نو الکه جواب را کې څوک سره شریک نشتا الله پاک یو ذات قل هو الله بیدار شه قل هو الله الله لم یلد ولم یکن له بس خبر اخلاص صددی کہ اللہ پاک پورا فیصلہ کړی دا او چې کله د مدینه منوره د جانان د محبت باب راغلی دی کله د حضور اسلام د محبت باب راغلی دی نو ځان سره بیا مرګري کړی دی ښا سوکی مرګري کړی دي د الله مقرب فرشتي الله ځان سره مرګري کړی او مؤمنانو ته موجتا سمرازه مؤمنان مسلمانان چې چا ویلي دي چې لا اله الا الله ورپسې وې محمد رسول صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم اے گلراوی رب العالمین جل جلالہ فرمائی ان اللہ خدا اللہ نم ډیر خوب دے جواب را کے خوب دے خوب پا دیڑا بانے پٹے لگی خدای دې انسان کدن کې د الله د انو په زبان راوي بولا نواستا چې کوم انسان وفات کیږي او اخیری جواب باندې دا کلمې راشي خدای دې زموږ ټولو نصیب کړي اډوانسو کې خدای ته درخواست کوچي کمزوري خدایا او کداغه مرحله د ځن کدن عزیز کې خلاصې تشتنه خلاصې تشتنه او سخترین ټیم هم دی نو یا الله زموږ په زبان هم دغه کلمې مبارک راوړي رب العالمین جل جلالہ فرمائی ان بیشک رب العالمین جل جلالہ چی دی و ملائکتو داغ مقرب فرشتی چی دی یصلون علی النبی درودن لگیب دا مدینی منور پا جانان مبارک بالے
اس رب العالمین اعلان کیا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنانو مسلمانانو گورے چکم انسان کی ایمانی اللہ غت آواز کی مومن تا اللہ آواز کی. اے مومنان اے دی ایمان خاوندانو تاسم رازے صلو علیہ تاسم درود پدغ نبی وسلمو تسلیما او سلام لے گے پا سلام لے گے لو سرا دغ نبی مبارک بانی درود و سلام ورو لے گے. نگورے جی دا نبی اللہ تا دو نگران دے ماغ مرگری توی میغا چکم کستا توی تور توی چکل دنیا وا نہ دا حضور شان دا دنیا بئی دا حضور شان دنیا ختم شی دا اللہ غستو والا بسوک پاتی نشی نو اللہ بیلانو کلی من الملک اليوم نند چابا شہیدہ للہ الواحد القہار اللہ و پدغ اور اس پا قہر و غصری نو اللہ پاک غستو والا نو والا بنیو دا مدنی دا جانان درود والا بموجودی شاہ رب العالمین اللہ بھئی دا حضور شان بھئی لیکن شاہ اللہ جل جلالہ بپدغ نبی مبارک بانے درود ہوئی رحمتون پہ نازلی. امام بخاری مبارک ہوئی شید اللہ دا درود نمورات سشیری ناغین آگوی سناو ہو عند الملائکہ وی دا فرشتوں پا مخ کی دا مدینی منورے دا جانان بڑائی و شان بیانے. اللہ اکبر دا سے خل پیغمبر اللہ منگو تاسو لرا کڑے دے کہ اللہ پہ درود شریف ہوئی منگو تاسو بے ولی نوئی ویو بک خیر انشاءاللہ. اللہ دی مٹول دا توفیق راکی گلدستی جوڑوے دا درودونو ما شمان تجربے پی کوے نارین زنانا کور پبار او دا مدینی منورے پا جانان مبارک بانے درودونو برابروے دے کڑے لوی خیر دے دے لوی خیر پکی دے. اللہ ادھر خیرون زمان نصیب کے اللہ دے استاس نصیب کی لگ محبت سر آوازو کی اللہ ادھر خیرون مال امرا کی اللہ ریتا سلم در کی اس باتوں کو رہی بے دبون او گستاخون بزان بچ ساتے سوک برتوئی شرد پیغمبر مبارک سردون مین پکار ندا سوک بسوئی سوک دا پیغمبر پا زمانہ کے خدا خبر نوی چی سوک پروگرام جوڑائی لسپیکر ہو زان تیر سے برابر کو علماء ناتخوانان رو سناتو نوئی یار دا دی ولی کول دا اللہ بندہ دی پا زیبہ دی کلا قارو لحلمی سے اے دا سکے دا کسی پیسی مکوا ما تو گو رہی یار خودی منگا ہوتا سو دا سے فرقو دا سے خلقو نا بچو ساتی لگ بولو نواز سر ہوئے گا دیتا بے دبی ہوئی دا پیغمبر مبارک یار چیوی دا چتا دا قرآن و حدیثوں نے ثابت دیو کنا دا نبی پر مینا کمتا دا قرآن و دا غن ثبوت گورے او چکل شادی حال تا ورننوزی نو شادی حال دی چتا بیا پا دماغ و کرانه که چه دا چتا قرآن و حدیثو کشتا چه سر دا ما شمانو پا گاڑی کی ورننوزم بیا دا خرخر میزون چتا قرآن و حدیثو کشتا بیا دا غټه غټه ټریشي پکې راشي نری روجي بیلی غټه روجي پکې بیلی او ځان ته دا غټ غټ پلیټونه ډکې او بیا په بسم الله کې نو دغه وخت خو دې سوچ نه کړي چې دا قرآن او حدیثو کې دا او چې کله د حضور د مینې عالم راغلي دي زه مجتانا غټ بد قسمت نشتا چې ته دا څه نقطې چړې زم چې کوم ځکه د حضور مبارک د محبت پروګرامي اک جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم سیرت النبی صلی الله ختم نبوت کانفرنس ټول د حضور د مینې پروګرامونه دی الله دې نصیب آمین ورزه اور لا مين اور سره کوي الله دې زموږ استاد د ټولو دغه محبت او دغه مینې نصیب کړي لکه بوله نواز سره وای او د بيدبو ګستاخونو دې مله بچ کی یو ځل جبرائیل امین علیہ السلام د مدینی منورې د جانان دربار عالی تراغه یا الله مونږ ټول ملګری بوزا امين چې کوم کسانو امین وي دا خدای خامخا بوزي او چې کوم کسانو دړو زور نشه نو دي خدای بوزي امين
ما تو سګورې جی جبرائیل السلام د مدینه منورې د جانان دربار عالی تراوي اے گلورائے سرور کونین د مدینه منورې د جانان مبارک دربار عالی مبارک ته جبرائیل علیہ السلام مبارک رالو یا اللہ چې دا سونه مرګری راغلی دي دیم سره زماغه دروازو لبوزا سخوان بکی چې دا ګلان را سری دغه چې دی جمعه لګم سړی راغی کنه په دې زمانہ کې زم چې دنه غټ مجاهد بل نشتا سبحان الله او کنه جی دا قربانی دا ګور آسان کار نه وي جمعتون لنډي په خدای کنو چې زمون د چې دا موس خلاصو مده بعد کسانو بد وګنټي خوبونه کړی یو ځکه مې وکړ سویل ک تاسو نه جلې ما جی 2 غنټه خوبم کوم دا که ودی که خیری ان شاء الله ودی خدای بدل ډیر خیر په دې خوب درکې او مې زموږ شیخان خود حضور مینی پس راځي سبحان الله هاي هاي سبحان الله هوې کنه تاسو کسان یو اسې به سره دي نو دی وی یو نمو پکې شیخانو کینیو دا د حضور شیخان چې سونه راځي خدای ټول لا جرونه ورکی خیرونه او برکتونه دې الله ټول لا ورکی او ورکی به ان شاء الله جبرائیل علیہ السلام د مدینه منورې د جانان مبارک جمعه تا مسجد نبوی مبارک تا باب جبرائیل تا چې جبرائیل علیہ السلام د دروازې باندې راتللو آقا و مولا د مدینه منورې جانان ته مخامخ شلو سلام کو السلام علیکم یا رسول اللہ اید اللہ محبوبہ پتا دے زما سلام او دا لاسکے دا خو یو فرشتہ جبریل السلام مبارک دا چی حضور مبارک بانے سلام کی بی بی عائشہ رضی اللہ فرمائی وی زمان باسی محبوب دے او یازر فرشتی دا سبا ٹھیم کے رازی مخام پورے دا مدینی منورے دا جانان پر روزہ مبارک درود و سلام نوئی وچی کلمہ خام شی او یازر فرشتی لاری شی او یا زر فرشتی چکل روانی گی نوری او یا زر فرشتی دا مدینی منوری دا جانان دربار ترا روانی یا اللہ چدا زک دا دمین سبحان اللہ وی دیم سن ازفا بوزا دیم ورل بوزا کرنا 70,000 زی 70 رازی 70 بیا سبازی 70 بیا مقام رازی سونا وقت شجیے صد پاس سور لسو کالوش بیدار شای او سپور دا سروز او دا شپتی رشوی ندا چی او یا زر فرشتی دا حضور دربار تنیرا سلامی دا پارا چی او یا زر فرشتی والا سلام دا رازی کموتا گناہگارانم دا سلام کی خدای یوزے کی دا خدای پا خزانو کسا کمی رازی مونږ ډېر ګناهګاریو کنه خطاکاریو ډېر دغه درد او دغه جنگلو ته د مخامخ کېدو لایق نه یو مونږ ډېر کمزور یو الله دې زموږ استادو د ټولو دغه ځای ادب نصیب کړي او احترام دې الله نصیب کړي نو جبرائیل السلام مبارک ورته وی دا الله محبوبا ساس قدمون مبارک او لرالما دا مدینی منوری جانان مبارک ورتوئی مرحبا مرحبا فخیر بان راغ للی اے جبریل علیہ السلام مبارکہ سنگرا للی ورتوئی دا اللہ محبوبہ دا کوئی کا پغنڈے بانی بیگا پتیار کی پیو شنگ بانے تیرے دما دکت دا مبارک شفق سو وزری دی ماحولی دلائے یو فرشتہ واچی ما پاسمانونو کلی دلا او داغی فرشتی او یا زر وزرے
چې کله بدل فرشتي سپینی وا صابغ است پس پی مبانی نو یو فرشتہ بد دغه آسان پیدا کېدلا او هغه فرشتي بد الله حمد و ثنا کولا چې د یو سانا یو فرشتہ پیدا کی د انسان په شواروس کې سلورنی مشلی زرا ساګانې راکاږي حساب کوو چې بیا به سونه فرشتي د سپېمو پیدا کېدي وی چې موقته وزر ماتي د کوی کا پتور تیار کې او د سترګونه د اوکو آثار روان دي زور المائد الله محبوب کی ناستلما اے فرشتي ولی وزر دي سشلی چې او یا زرا وزر دي وی ټولي ماتي شوی دي او چې کوم ثابت اغستلا داغین با الله یو مقرب فرشتہ پیدا کولا نه فرشتي پیدا کیږي او وزر دیم ټول ماتي وجسدا وجدا د چې مان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدبی را نشوي دا بيدبی شوي دا بيدبی شوي دا څه بيدبی دي کړه دا کم خطا کم جرم دي کړه دي معنا دا بيدبی شوي دا چې کله د مدینه منورې جانان د معراج مبارک پشپ باندې اسمانونو تبر روانو هغه مبارک په براق سورو تمامي فرشتي وته استقبال کی ولاړی وی خوچ ز خبره دما غنا نبی لاړلو زنا استفات شما خوش نبی مبارک اول اسمان دویم دریم سلورم بین شپگم اسمان نو کتلا او داغین برا صدرت المنتحى لاړلو لامکان لاړلو لوح لاړلو قلم کرسی نبر عرشی بری نبر لاړلو لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و خیزم حریریا ناریا اللہ سر ملو شلو جنت ندو دخونی ولیدلا اللہ سر خبری اکڑلی اللہ غگ نکولو خوچی کل نبی زمکی تلاڑو نو قربان زپاسی دلی نبی تنوما نچی نبی لاڑلو نو رحمتو نو رحمت دو وجی اللہ مغگ نکو خوچی اگا رحمت زمکی تلاڑلو اللہ میں ٹولی وزر ماتی کلی او چی دس پیمو دسانمی یو فرشتہ پیدا کے دلا آغا رحم و کرم امرابان اللہ بلکلو پدی تورت کتیار کی اللہ دا کوئی کا پبنڈے دا جنتنو نراکو زکڑے ما نشپیو دروازے خدای تا جاڑا خدای ما معاف کا خدای ما معاف کا بیا بد نبی بید بی نکو ما ادرے دلی نیم نبی تا کاس چی ادرے دلی وی نوی جاڑے ولی وی اللہ تا جاڑا ما چی خدای میں معاف کی جبریل امین علیہ السلام ورطوی خو خدای ندر چی دغا نبی سر دل جوڑاو کب دغا خدای سر دل جوڑاو کب چی نبی رضا شی بس خدای رضا دے سبحان اللہ ہوئے گر چی نبی رضا شو اللہ برضا خور اللہ تب ویر دیدہ خو بغٹ کارو کی اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ محبوبا رب العالمین جل جلالہ للعالمان واللہ تا خود دی خبر علم دی وی مات وی جبریل علیہ السلام سنگر آلے کریم ربا کوئی کاب گنڈے بانمی و فرشتہ وزری ٹولی ماتی دی جڑلی سان بے فرشتہ پیدا کی دلا جڑلی ویسے چیر ما دا حضور مبارک بے دبی ما نشوی دا پاسے دل وطنی ما ورطوی آو چو سوک زما دا نبی قدر نکی نو فرشتہ دی ولی نیزہ دا نبی مبارک سر زما دو نمین دا چه دا نبی ادب یو نک کنا وزر مزر سما والا پسون انامات کلور سمیت ختم کر وی اللہ خو جاڑی دا کوئی کاپا گنڈے بیگام پا جڑاوا کہ بیدب سڑی اللہ تو جاڑی چه خدای بس مانا بیدبی شوی دا ما معاف کا اللہ خود مونگ ٹول معاف کی دا نبی دا بیدبون دا اللہ مونگ بچ کی اے دا رب العالمین نظام تو گورا کریم رب
اوی چیرا کما تا مافیو شنو سنگ بھئی رب العالمین جل جلالہ ورتوی جبریل علیہ السلام زما رحمت مبارک شوی دا پغضب بان غالب دی زما رحمت پغضب بان غالب دی ورتوی جبریل علیہ السلام مبارک لار شادغ فرشتی تو ویا چھ زما دا نبی مبارک بید بیدر نشیرا اس میرا باڑیو کا پتر نبی مبارک بانے مین مین بانے درود شریف شروع کا خوچ کلد نبی درود اخدی احتتام ترسی نبیا بمخبت مقام تخی جولے یاره چې دا کم کسان زما په خبره پیښو دي ته ډېر خیر ملو شي او دا څه کسان په بعض اوسم سوچ کی چې دا مولوی صاحب سوی او صدو بعد کسان توجه کې برابر دي اے جبریل السلام راغی د مدینی جانان ته دا بیان کړي اے دا الله محبوبا اے دا الله محبوبا زدغه فرشتي لرالم بیا میو کتنو د کوئی کا پغونډه باندې بیا پچو چغو باندې جړې دلا فرشتي مبارک دی شدر خاص قبول شوی مبارک شدر خاص قبول شوی وی شر پکس دی شردارے چھ دکم نبی مبارک دا قدر ندی کرے احترام دی ندی کری مین دی ندکڑی نو اس پا دغ نبی مبارک بانی درود شریف شروع کا د نبی د درود پا مقابلہ کی پا محبت و مین کی پا بیاغا علا مقام تو رسیگے اے دا اللہ محبوبہ اکم فرشتہ چی جڑلے بس یکدم استاپ دی خکل رخار نبوت بانے درود شریف شروع کا او چکلے درود شریف شروع کا بس اخیری ٹکی لرا رسیدل انکا حمید مجید بدناگنا ویچسترگی کلو کم پک اقا زی ولاڑا و چکم زین اللہ لاندرہ کو ذکرنے ہو کمی وزری چی ورسرائی صاحب دا مکاشفت القلوب ذکر کری دی او دا زبدت الریاض اغی مبارک ہوئی چھ نبی مبارک تجیبی علیہ السلام دیر کرتا چھ دا سرخصار دی چھ سڑے اولو فرشتو قدر کھڑے دے اللہ پاک جل جلالہ دی زبدی دوستا سندگ نبی سر محبت و امین نصیب او دا بیدبو دا گستاخون دا خودے ٹول بچو ساتی نو ربیع الاول شریف مبارک رائے کسوک حضور مبارک سر امین اکینو بیدبو نبا گستاخون مزان بچو سوری دا مین مکہ وطوے بس ما پرید دیکھ بلی مینی تا ما دا حضور دی بینی تا پریدا زبا سکو ما خویو مولانا سیبیو ناتوان مرا غوانم تلاوت بوشی ناتوانی بوشی دا حضور شان با بیان شی دعا بوشی دا دین غٹ نعمت بلشتا او تا ما تاوی دا چی دا مکہ ونو اللہ دی منگا ہوتا سٹول دگا کسانو دا بیدبو ندی ملا بچی بیدبی دا کا عرصو کئی فرشتہ اللہ نماف کئی نو موتا تبیا اللہ پاک سکی بے مونگ با ار وقت دعا کہ اچھی اللہ مونگ طول کی دے حضور مبارک محبت و مین راولا عدب را کی راولا لیکن بغیر دغا عدب نکار نکی آقا و مولا مبارک فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہوئی وی چکم انسان دا مدینی منورے پجانان مبارک بانی یو پیر درود شریف ہوئیلا تا درود شریف رب العالمین تا دون محبوبی چھدک دوران کی پی رب العالمین دا لس رحمت نباران راورے محبت سرا نازکم انسان دا اللہ دی رحمت سر سبحان اللہ وی پدا اس پدی ساتھ پدا خلا پدا پدن بانے راوری گی باقی سنہ نقد سودا دا گو رہی دیکھی دا غم نہیں لکر پیشے یکم بانے شروع شی
چې 28 تاریخ شي که خیری پیل لور نږدې د کار بو شي کدا هغه ته انتظار کوي د نبی مینه پیل میله نه غواړي سبحان الله وای کدا نقد خبره ده نقد دا زنده چې یکم سره به الله وی خبره در سره کوم الله وی نه بخلینه بدلا گفتارو تنی مد الله رحمتونه به دربان راوري مهرباني او کرم نوازه به دربان راوري الله خو دې په مونږ ټولو دغه رحمتونه نازل کړي ویلس رحمتونه په یو پیر درود شریف باندې نازلی کم انسان چې په ما باندې یو پیر درود شریف ویلا لس گناهونه ورته معاف کیږي په جنت کې ولا الله لس درجی بلندیا لس درجی ولا الله په جنت کی بلندی چاچیو بار په حضور مبارک درود شریف ہوئے نارینه زنانا کور کې ټول دا ټیم ټیبل جوړ کې دې کډې لوی خواګه پراته دي کچاب شروع کو الله چډې لوی سرور او خوشحالي به ملاويږي الله دې زمام نصیب کړي الله دې استاسم نصیب کړي محبت سره امين او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وید مدینه منوره جانان مبارک فرمائی چکم انسان نہ مدینه منوره پا جانان مبارک بانی درود شریف ہوئے اگلن المثال لطوے مثال لن مثال در کم دا بیلی چرازی تربیل ڈیم نا یا ورسک ڈیم نا یا منگلا ڈیم نا دا ار ڈیم نا چرازی دا بیلی را روانا دا الته چې بټنو وی کنا نو لا سکند نی تیر شوی چې 400 کراس کړي دونو تیزه کی دا رفتار کوي دلته الله مقرب فرشتي دون پتیزه دي چې بجلی لاندې پریدي سبحان الله بجلی شاته پریدي چې دلته 400 کې تاسو دی جامع مسجد محمدیہ طولوی صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحابی وسلم دام درود شریف دے صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحابی وسلم دا درود شریف دے دام درود شریف دے نو دا فرشتی مقرر دے دا دونا پسپین کی روانی دا تربیل ڈیم و دا ورسک ڈیم دا بجلے رفتار بدہیر کی او دا مدینی منور جانان مبارک دوائی جامع مسجد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقان دا غنشوی دی استومتیان دا غنشوی دی پلانی دا پلانی زوی زما او زستا دا پلان نو مرتا فرشتے اخلی اگر دربان دون بار درود شریف ہوئیلا نکرنا بولا نوازن اس امرا سبحان اللہ نوائے اے 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 دون سپٹ کی فرشتے روانی اے مدینی منوری جانان مبارک لدروز شریف ہوڑی و فخر بابا بدلتا یو نقطہ ذکر کولا اگوی دا دا عام خلق درود شریف دا فرشتی ہوڑی او چکم انسان پا دیڑا زخمی دی دا حضور دا محبت آئے ہائے ہائے سوک دا سلی ونی دی دا دنیا سوک دا سا بس داڑا الکوی پلانی را لدا تاسو کتا کنا یو کس ما کتوی یر پلانی تا رکا پا جہنم کم وسرے ما تاسو اسے خبر کو دا ما اسے خبر دا ما تو گو رہی دا حضور پاک مبارک صحابین دا دی باپ کے تپوس کو دا مدینی منوری جانان لراغوی دا اللہ محبوبہ وی ہاں وی جنت تا خوب لارشی تاسو کنا تاسو خوی لیلوی علا مقام دے یو دنن زمانی مسلمانان دی وی نبی زموستا پشانن وی کنوی او دا صحابی وی نا دا اللہ محبوب استا خوڑی رلوی درجہ دا نو تو ببر یو زبلان دے ما نو دا اللہ محبوبہ چی پا جنت کی زیمہ او تاسو میں نو دا ستاسو دا خپل مخ دیدار بکی نا پام کوئی اور دوست دا اگر دا مخ عاشقان نینو وی دا مخ دیدار بکی دا مدینی منوری جانان ورتوی که زما دا رجو چتم دا او دنیا کے دی مخ سرمین دا انشاءاللہ سحر و ماخام بدا مخ دیدار المرء مع من احبه دا صحابی ہوتا ہوئی پیدا اللہ محبوب بیگا خو ما تمام اشبخ ہو ذکر یہ ہوا نہیں
وی ماوی کې د نبی درجه اوچته زما لاندې ده نو که ملاقات الله نه راکړي د حضور مبارک چې الله وایي چې نه نه د هغې درجه اوچته ستا لاندې ده ملاقات نشته نو قربان که جنتي نو بیا به راباندې جهنمي الله اکبر بیا ما باندې جهنم دی دا ستا دا د عشق مصطفی باب چې چېړم او ته به مولوي صاحب د چې کله ربیع الاول شروع شي نو زه د مینې میدان ته بیا راوځم او زه بیا د حضور د مینې عاشقانو ته دا عشق مخکې کوم او بیا د ځانه نه د حضور د ننګیالو د صحابو محبت ورته را مخکې کوم چې نبی کومه مینه نبی سره کومه مینه شوې ده د صحابو قسم په خدای نبی ور سره محبت او مینه کړې ده نبی محبت و مینه کړې ده الله دې دغه محبت نصیب کړي لږ بولنه واسه نو ما خبره دا کوله جواب را لرا کې کوم خبره مې کوله جی نبی سره کو مینه کول نو ما کوم خبره کوله چې فرشتي درود شریف وړي خو یو دغه خلک دی ورپسې کم چې پړو سوري وی کنه نو بیا مې چې فخر بابا یو نقطه چړلې و ماغه خبره کړې و ځان لګ دماغ بیدار کې راته خیر یو د حضور د مینې عاشقانو ډله ده اجسترګي پټي کی کنه فخر بابا استرګي و پټي کی ته تصور وکړه چې زه د حضور جنگلو سره خدا د عاشقانو بام ما ویلې دي هغه بل تار دی اوس به یو ځړی وي دا پکې بس پرې ته دغه تار باندې نه پیګنو مې چړما دغه تار ما چړا بدا بل باب دی بل مینه ده بل محبت دی اوس بزتا ته دام وین چې جلال الدین سیوطی مبارک په سیوط خار کې ناشته او شاګرد کتاب تلاوت کوي او ناګنه 5 منټ یا 10 منټ نمازیګر جمع ته پاتې دي کتاب ټپک شاګرد ته وی شاګرد وی ها جمع ته سو نټیم دي سه 5-10 منټ دي وی خو خدنه چې سیوط خان نه د مزدن بیت الله شریف کې او دوی سه ته 10 منټ کې کوم د جمعه ته شوته الګه 10 منټ کې د جمعه ته شوته ته پکې د سیوط خار ته د خان نه بیا د مصر نه څنګه بیت الله شریف ترازی هغه دې سرکار ملرا او نکوا یا او یا نه او نو کا دی ورته وی ونی نظام وی خبر ټیک شو دغه ځای وای پاسه سرګه پټه کا ډېر خدا سرګه پټه کی 1 2 3 4 5 6 20 21 22 24 27 25 25 قدمونه چې واغه سره شاګرد وتوي سترګې کولاو کا چې سترګې کولاو کې بیت الله شریف میزاب رحمت دلان دی ولا ته وې چې دا څنګه نو بد تار ما چې د تا د استاد ته بده سوي اوس دا تار کې بجلی ده دا بیل کار دی 13000 ته چې برشي نو هغه بیا نور معاملې بل شان لګر مده نو د ار یو تار بیا خپل دغه دی زکه خو عبدالرحمن بابا جی مبارک د دې خبره ترجمانی کړي عبدالرحمن بابا پیژنې بابا جی مبارک فرمائے چی پیو قدم تر عرش پوری رسیے چی پیو قدم تر عرش پوری رسیے مالی دلی دی رفتار د درویش شی کچا اولی د گلزار د درویشان چی دن دلی دلی نو بس بیا پکلار کینا بیلا مسئلہ دا ما یو سے کیوی جے حضور پاک مبارک د مدینی جانان قبرونو باندې تیرې د قبرونو کې مړی ولید او پته دا مو چې د باندې دا عذاب د دې ګناه ده به سارتلې د خپل پلار قبر تا ولاړ دی او بیا زمونږ مرګي چې چا پروګرام کړه ته وی ما خو پلار ډیر کته خو ما نه لید نو د نبی سره خدای دې خاکا وی چې نا دا بلتار دی دا مچېړه نشته سره بس مو فخر بابا من هغه وی چې بس زه تصور کوم زه دا وایم چې زه د مدینه منورې د جانان مبارک د جنگلې مبارک خوان او ته خو لا دا وی چې قبر کې ملاقات کړي ما ته فخر بابا وی زما په خدای قسم چې ما د پیر سبق بابا جی په استان عالیه کې پویخه او پیرې د مدینه جانان سره ملاقات کړي پویخه ما دې دلې
ما سره مصافحه هم کړی دا خبرو کا نو ما ته یو شیر وی ما ته وی مې شیر یو شیر د تنوي ما ویو یا کنه خو مې ستاده د خبرې مستحق دی بالکل د دې ترجمانی دا نو دا خو مې گیته وی تاسو ته ویم سره اسه کسانو دړو زور نشته مصطفی جس کی سکینی میں ہے جہاں 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 بے رہے ہو مدینہ باب دے نو چې موت دغه مینه لرو الله دې زموږ استاد دغه مینه پسینه کې نورم سیواز او دغه مینه د خاطر د الله د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کړي یو خبره پکې بل کوم خیر دی کټیم نه گئی هو حضور مبارک ابو ذر غفاری تنہو نہ جمعات کی لگی نہ پلارہ لگی نہ فقیران و مسکینان اچھاتے سب بخیلی دا بخیل صحابہ و تو شیب دا بخیل وی آو بالکل دقم بخیل لی دام بخیل لی یو بل بخیل توخی می آو کوئی چکل زمان نم واغستی شی او دی بالکل دا شنڈی دا سے بالکل دا درود شریف بخیل لی نو خدایا د مال د بخالت نم بچ کا او د پیغمبر د محبت د بخالت نم بچ کا دا تاسو باندې جزء کلویم جو ہے درود شریف او یو شابکه بعض کسانو باندې دا بدلږي مولوی یو ځل په خلکو سبحان الله ویل نو سبحان الله سبحان الله نو مې تاسو ماته حدیثه مبارکه لري چې په یو کې سبحان الله ویم جنت کې نال کړي کې خیر نو دا مې وسره کړی دي کې بل مې کړی دي او تا ته قسم من بکو ناشتي نو غي سره بس کو کدا سره علم سره زبادي دار کبیر وای نو ما ته وګورئ دغه مکاشف المصاحب ذکر کوي و یو کس وفات د چې بکله د حضور نوم وورید چې محمد صلی الله علیه وسلم بدنوي خاموش دی وفات شو وی چې کله وفات شو وی دغه دوران کې قبر ولو کني بچ وی کته یو غټ مار پکې چې جواله دا یا الله ته مونږ ټول بچ کا یو غټ مار پکې چې جواله دی زرغه قبر بند ک اے بل زه قبر وک چې بل زه قبر وک چې وی کته مغه مار پکې بیا چې جمع زیدار والے اغي بیا بند ک بل قبر یو کنه بس دریم قبر پای کې بیا مار چې جواله دا اگر کسانم ستړي شو چې دا خودریم قبر دی او مار روزي مار ورته الله ګویان ک چې زمار نیما وتوي سي وې دا هغه کنجوس او بخیل وفات دی چې کله بد د حضور نوم وورید نو د په خله باندې صلی الله علیه وسلم نوي نو دغه بخل نه الله زمار جوړ کړم که ارزه کې ولا قبر کني باسه نو زب وته بس حاضر ولانم پدن با داستو مانی دل ز په قبر کې وباسما چې د نبی سره بغض او کینه ساتلې ده شومتو به کړي دي کنجستو به کړي دي نو تاسو تم درخواست کوم چې کلم د نبی د محبت باب راشي نو خار ته یو پروګرام لتلم ما ته ګورې جی امرګری ما دوه ټیم ورکړو چې کله لاړم ما شومان ولا علم مرګری فاطمی صاحب ډېر ای خدای دې ولا جنو ورکی علی پاپه برابر کړي او چې چا یو کس له انعام ورکي مې دا سوي د دونه درود ویلې دي د دونه دنادي دی ولا انعامونه ورکي ما وته فاطمی صاحب د خود بلا خلق دي وی چې د نبی په خاطر ورکوم چې نور معشقان زیات شي وی مالا به خدای انعام راکي نو ما وته چې دا ماشومې را پاسو دونه وړکی مې دا سونه درود شریف ویلې وی په 15 ورځو کې تاسو تاریخ ورکړو چې پلاني تاریخ باندې به میلادي مصطفی صلی الله علیه وسلم وی په خدای کنه کده بچی شروع شو وی روټه به نه خوړه روټه به نه خوړه او پاغه وخت کې درود شریف وی تر دې وخت پورې 6 लाख بار درود شریف د مدینه په جنان برابر شفق لاک درود شریف الله اکبر اسې په سر ول لاس کې خمه خدایا اے که نور څوک د حضور مبارک په شان درود نه وي ک الله غواړي د دې وړه کو په جواب باندې د حضور د محبت ترانه ان شاء الله کو بداس نو تاسو تم درخواست دی روانه جمعه کې به د حضور شان پیدائش مبارک بس د زمکه اسمان لوح او قلم کرسی پیدائش غون به شروع کوي ان شاء الله د حضور شان به بیانو د ربیع الاول شریف به نسبتا مزیدار د خیری وتا او ته ایڈوانس کوي چې نن پس درود شریف شروع کې
چال الله وسور کړي نو که خیر یې کزه ور سره د حضور د مینې خپل پروګرام هم مناو کې دا سبب خبره زکه چې یو حضرت په مال راتلو بیا په سزا د تولاندې په دلار کې دی ما ویل که صاحب ته خو نخ کاری وي تا خلکو ته وی چې د حضور د مینې میلادونو مې دا وته ما سوي شه دمي ګډه کې ما خو ته بل څه نه دی ویلې ما خو ته تاسو د حضور د مینی پروګرامو کې مینی پروګرام دار چې تصدق خیراتو کا ناتخوانی تقریر پکیوشي دعا د خیر پکیوشي درودونه بوشي ما خو دغه ذکر کړی دا ما خو سنور خبره نه کړی ویجی کوم شي چې شریعت کې دا سینینو لګدا سي مې ته سویمه درجه تاویلې دی ما راتمه درجه ویلې دی مې ما ته د اوله درجه دریم سلورمه پنځمه شپږمه ومه اتمه ماته د قران او حدیثونو ثابت ککنه وی دا مشرانو د انتخاب کړو د مېدا غیر مشرانو کړو ستاسو مشرانو کړي زموږ د غیر مشرانو کړي نو د حضور د مینې لپاره بیا مونږ دغه سیو الله دې مونږ تاسو دیندار کی مونږ بدا نقشه خلق ته خامخاوي چې حضور مبارک باندې درودونه وای وصلی الله علیه تصدق خیرات نورانی چاله وسور کړي جمعات کې جشن مناو کا اے خلق براشي لس پیر درود شریف اے خونه مجبدا وی والله سونه خیر بتا ته ملو شو سونه خیر دستا کور ته ملو شو سونه خاندان ته ملو شي جواب را کې دا سی وکاو ان شاء الله محبت سره وای کو ان شاء الله او بل خبر را کوند چا در آزاد پار نه محبت چا در رضا دا الله در رضا ځکه نبی رضا کیږي اے الله رضا کیږي د نبی په درودونو باندې ان شاء الله الله و پکې رضا کو که خیر ښا